حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من سأل الله الجنة ثلاثا چا چې د الله نه درې ځل جنت وغوښته او داسې ویل چې اللهم اني اسألك الجنة یا الله ستانه جنت غواړم اللهم اني اسألك الجنة یا الله زه ستانه جنت غواړم اللهم اني اسألك الجنة یا الله زه ستانه جنت غواړم نو قالت الجنة جنت وی بخفل معنی اللهم ادخله الجنة یا الله دا سړی جنت ته داخل کی جنت الله تستا دپاره درخواست وکړي چې یا الله دا سړی جنت ته داخل کی او ومن استعاذ من النار ثلاثا چا چې درې ځل د اور نه فنایي وغوښتله او داسې ویل چې اللهم اجرني من النار یا الله د اور نه فنایي راکړي اللهم اجرني من النار الله د اور نه مې بچ کړي اللهم اجرني من النار الله د اور نه خلاصۍ راکړي نو قالت النار په خپله باندې جهنم الله ته درخواست وکړي چې اللهم اجره من النار یا الله دا سړی د اور نه بچ کړي دا څومره الفاظ اسان الفاظ دي اسانه طریقه ده په خپله باندې د الله نه درې ځل جنت غواړه جنت په ستا دپاره د الله نه درخواست کوي چې الله دا سړی جنتي کړي په خپله باندې د جهنم نه درې ځل پناه غواړه الله ته به په خپله دا جهنم درخواست کوي چې الله دا سړی زما نه بچ کړه او دا اور ته مه